اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نړۍ ټولو پښتنو نو خويندو السلام علیکم. ستړي مشئ. د ټولو نمخ کې زه د منظور خان د نیولو غندنه کوم او غواړم چې یاره دغه د حق مبارز دي زر تر زره را خلاص شي. دویم دا ارمان لوړي د کور والو سره د زړه د کومي د زړه خوږ لرم. الله دې هغه ته هغه جان خسته کی او دغه ارمانونه دې الله تعالی پوره کړي. پښتنو ورونو خويندو سمودي راسه د پښتونخوا د پښتنې خاورې د ګڼ شمیر خارونو او ضلعونه زه اورم چې په سکولونو کې په خاصه توګه دلته چې کوم شخصي سکولونه دي، ذاتی سکولونه دي، پرایویټ سکولونه دي، ماشومانو ته ویل کېږي چې تاسو به په پښتو ژبه کې خبرې نه کوئ. دوه پښتانه به چې دی په خپلو کې په خپله خاوره په خپله ژبه کې خبرې نه کوي. دا داسې نه ده چې د یو کلاس طرحه د خبره ده، بلکې په سکول کې که چېرته د بلې ژبې یو کلاس شروع وي او په هغې کې یو ماشوم ته وویلی شي چې بغیر د دغه ژبې نه په بله ژبه کې خبرې مه کوه چې ته دغه ژبه زده کړې، نو د هغې خو مونږ قایل یو. که د اردو په کلاس کې په اردو خبرې وشي نو اردو ژبه به زده شي. د انګریزۍ په کلاس کې د انګریزۍ په ژبه کې خبرې وشي نو انګریزي به زده شي. خو په پښتنه خاوره په سکول کې په پښتو ژبه خبرو نه منې کول دا د اغیارو د دلالۍ نه د بیوقوفتوب نه بغیر هیڅ شی نه دی. ملګرو نړۍ کې به داسې یو ملک نه وي، داسې یو قوم به نه چې د هغه بچي به هم د هغه په خاوره په ښوونځو کې په خپله ژبه خبرې کول کې جرمانه کیږي. دا هر څه ولې روان دي؟ ولې غوښتلی کیږي چې پښتون ورک شي، پښتون په دې نورو خلکو کې ورګډ شي، په پښتنه خاوره نورو خلکو د قابض کولو لارې را پیدا شي. پښتنو که تاسو وګورئ نو دلته په دې پښتنه خاوره باندې هندکو چې د پنجابۍ ژبه ده، لهجه ده، په کوم طریقه رو هغه دې خلکو یو بیله ژبه راښکاره کړه په چلول او بیا یې د هغې په نوم باندې د پښتنۍ خاورې د تقسیم چغې شروع کړې. حالانکه که هغه ماشوم واوري نو هغه به وایي چې یاره دا د دغې پنجابۍ لهجه ده، دا بیله ژبه نه ده. دغه شان زمونږ پښتانه رونه، زمونږ عیساخیل، زمونږ نور دا زمونږ نه په بله ژبه چې دی نو بیل کړی شول چې هغې ته سرایکي وایي. په ډی خان کې اوس هم په دې پېښور کې په دې اخوا دې خوا کې چېرته د اردو په نوم چې دی پښتو اخیستلی کېږي د پښتنو نه، چېرته د هندکو په نوم باندې پښتو اخیستلی کېږي د پښتنو نه، چېرته د سرایکۍ په نوم باندې چې دی نو پښتو اخیستلی کېږي د پښتنو نه. ولې داسې روانه ده؟
دا ټول د پښتنې خاورې تقسیم ته چل جوړ دی، پښتنه خاوره ماتولو ته چل جوړ دی، پښتون قوم ورکولو ته چل جوړ دی. مونږ په ډیرو خبرو د زړه د کومي هغه د اخلاص د وجې نه نرم یو، نرم پاتې شو، خو زمونږ د نرمۍ، زمونږ د اخلاص، زمونږ د مینې نه څه بل مطلب اخیستلی کېږي. یاد ساتئ پښتنو، په پښتنه خاوره په هر ښوونځي، پوهنتون، دفتر، میډیا اولنې حق د پښتو ژبې دی. پکار خو دا وه چې په پښتنه خاوره د بلې ژبې خلکو ته مونږ ویلی چې تاسو زمونږ سره زمونږ ژبه ووایئ، خو د بده مرغه زمونږ ماشوم ته ویلی کېږي چې ته په خپله خاوره پردۍ ژبه وایې. پښتنو وروڼو خویندو، په څو ورځې مخکې، څو ورځو نه ما په دې خبره په ټویټر خبره کوله. ټویټر د خلکو بند کړو. سویم ورځ ده چې د ټویټر یې موږ له وتړلو. اخر څه وجه ده؟ موږ خپل حق غوښتی نشو، مونږه حق خبره کولی نشو. په دې پښتنه خاوره اولنې حق په نړیواله توګه، په مذهبي توګه، په آئینی توګه دا زمونږ اولنې حق زمونږ دی. چېرته هم څوک ما ته دا نشي ثابتولی چې یاره پښتون به په خپله خاوره په ښوونځي کې په پردۍ ژبه کې خبرې کوي. دا ظلم دی، بلکې یو بے حده ظلم او جبر دی. په دې طریقه د پښتون قوم ماتول، د پښتنې خاورې ماتول کوم سازش چې روان دی، د دې مخنیوی چې دی، د دې نه پښتانه اوس خبر دي، اوس ویښ دي. زه وینم ځکه چې ما ته خلک اوس وایي چې یاره د دې ځای کې دا کار روان دی، په دلته په دې سکول کې دا کار روان دی، دلته په دې سکول کې دا کار روان دی. اخر د دې مطلب دا شو چې پښتانه اوس رو راویښېږي، خو د بده مرغه لا هغه تعداد ته نه دي رسېدلي چې دغه انقلاب یا د پاڅون دغه ته ورسي. خو زه په دې وخت کې د دې ملک واکدارانو ته وایم چې په کوم ډول دا تاسو دا ظلم لګیا دی پښتون قوم سره کوئ، د پښتنې خاورې د ماتولو دپاره دا سازش تاسو ولې کوئ لګیا یې؟ د پښتون ماشومانو ته تاسو وایئ چې په ښوونځي کې او په خپلو کې پښتو نه وایي، په پښتنه خاوره. دا په نړیواله توګه جرم دی. کم ښوونځي کې، په کم سکول کې چې دا کار کیږي، دغه په نړیواله توګه جرم کوي. دا ظالم دی، جابر دی، دا دلال دی. ځکه چې یو ماشوم ته داغه په خاوره وی چې ته په خپله ژبه کې خبرې نه کوې. که چېرته ستا مقصد دا وي چې یاره دی دا اردو زده کي یا دی دا انګریزي زده کي، نو وظالمه وبېوقوفه وخره دا اردو په کلاس کې ورته ووایه چې په بله ژبه کې خبرې مه کوه، چې دا اردو ته زده کړې د ژبې په توګه. د انګریزي په کلاس کې ورته ووایه چې یاره دا د ژبې په انګریزي کې خبرې کوه، په بله ژبه کې مه کوه، چې ته دا ژبه زده کړې. ته په ښوونځي کې څنګه وایې چې یاره داسې کار دی؟ ته به د دوه ماشومان به په خپلو کې په پښتو ژبه کې خبرې نه کوي، په خپله خاوره. د دې نه بل کوم مظلومه نشته په دې خاوره باندې. زه یم په
په دې نړۍ کې به داسې مظلومه قوم نه وي چې د هغه بچو ته به د هغه په خاوره د هغه په ښوونځو کې ویل کېږي چې ته به په پردۍ ژبه کې خبرې کوې، په خپله ژبه کې خبرې نه کوې. او دومره دلالۍ حد ته وګوره چې که په خپله ژبه کې دې په ښوونځي کې خبرې وکړي نو ته به جرمانه به راوړې. ستاسو خواته زه تاسو ته وایم چې تاسو ما ته وایئ چې یاره دلته راشه هلته راشه، زه به درځم، زه به ګرځم انشاءالله، دا به کېږي، خامخا به کېږي. خو ولې 2 کسان 3 کسان په خبره ځان پوه کوي، د نړیوال قانون نه ځان خبر کوي چې نړۍ کې په کومه ژبه کې تعلیم دی، زده کړه ده، نور دغه نه ځان خبر کوي، ورشي هغه ته کښېنئ. چې نه کېږي زما نمبر به تاسو سره وي، د ملګرو نمبر به تاسو سره وي، تاسو ما ته ووایئ، زه به درځم، خامخا به درځم. زه به د دغې دلال سره کښېنم چې آخر ته په ښوونځي کې څنګه یو دغه ته وایې چې یاره ته به چې دی نو دغه به نه کړې، په خپله ژبه کې به خبرې نه کړې. ته په دې سازش کې شامل یې، ته خو د اغیارو دلال یې. زه په هیڅ صورت دې تسلیمولو ته تیار نه یم چې ته چې دی نو د پښتون قوم کې پوهه خورې، ته د پښتون قوم د ماتولو دپاره راغلی، د پښتون قوم د خاورې د ماتولو دپاره راغلی. پښتنو په دې هر څه باندې ځان خبر کوي. یاد ساتئ چې د پښتنې خاورې په هر څیز اولنې حق ستاسو دی، د پښتون دی، د پښتو دی. د دې مطلب دا نه چې موږ د نورو خلکو حق نه منو. تاسو وګورئ موږ سره خواته دغه ایران دی، اولنې حق هلته د چا دی؟ د فارسي، د فارسۍ. ازبکستان ته وګورئ، تاجکستان ته وګورئ، دلته دا پنجاب ته وګورئ، دا تاسو سره په دې یو ملک کې دغه دی چې وړه لږ شانتې کم شي، اولې پتا بندوي چې اولنې حق پې زما دی. په خوراک ګورئ، ښه د زمانې یزید به تاسو نه هیر شي چې ډوډۍ په تاسو باندې دا خلک بندوي. تاسو چې دی نو ډېر پښتانه بیا موږ ته وایي چې یاره تاسو چې دی دغه کوئ، د بنیاد پرست جوړېږئ او نسل پرست جوړېږئ. نه بابا، څوک پکې وایي چې قوم پرستي چې دی نو دا په اسلام کې منع ده. اول خو چې دی نو اسلام چاته یاد نه وي چې کله په موږ باندې خلک ظلمونه کوي، موږ سره تعصب کوي. دویمه خبره دا ده چې تاسو چېرته په عربو کې که څوک وي نو هغه نه تپوس وکئ چې د عربو په خاوره په وسایلو اولنې حق د چا دی؟ د عربیانو، د عربۍ. خدای ته وګورئ، د اولنی حق نه ځان خبر کوي. یاد ساتئ په دې خاوره د سرکار په هر یو چوکۍ، په هر یو نوکرۍ اولنی حق د پښتون دی. چې جوګه پښتون موجود وي، بل چاته اولنی حق ورکول د دې قوم حق سره تعصب کول دي، د دې قوم سره تعصب کول دي، د دې قوم حق خوړل دي. زه ټولو پښتنو وروڼو خویندو ته وایم چې ځان کلک کړئ، په خپل حق چې دی کلک ودرېږئ، د خپلو بچو په حق کلک ودرېږئ، د خپل راتلونکي نسلونو په حق کلک ودرېږئ. ګورئ لږ غور وکئ، بجلی ستاسو ده اولنی حق پې د بل چا دی، اوبه ستاسو دي اولنی حق پې د بل چا دی، مدنیات ستاسو دي اولنی حق پې د بل چا دی. که چېرته په دې د سرکار چې کوم چوکۍ دي، نوکرۍ دي، اولنی حق پې د بل چا دی. لږ غور وکئ، اختیار نشته دی.
لکه د نوکر په شانتي تاله ستاسیز درکول کیږي. پښتنو ویښ شئ. نن خو چونکې خبرې په دقه روانې دي چې یاره زمونږ په خپله خاوره زمونږ بچي ته ویلی کېږي په ښوونځي کې چې ته په پردۍ ژبه کې خبرې کوې. دې خلکو سره رابطې وکئ، دې خلکو سره کښېنئ، که نه مني احتجاج وکئ. زه درتلی شمه، زما ملګري درتلی شي، نور مشران وګورئ، هغوی سره کښېنئ، هغوی ورسره کښېنوئ چې دا ته په دې خاوره ظلم کوې چې زما ماشوم ته وایې چې ته به په خپله ژبه کې خبرې نه کوې. دا یو قسم لا د اغیارو دلالي کوې. ته دا په نړیواله توګه جرم دی. د دې نه تاسو ځان په خپله خبره کوئ چې دا په نړیواله توګه جرم دی. ګورئ چې یو ماشوم ته د هغه په خاوره د خبرو نه په خپله ژبه کې د خبرو نه منې کوې، منې کول پرېږده، جرمانه پرې لګې. پښتنو اوس هم وخت شته دی، ځان راټول کړئ، ویښ شئ، د خپلو وسایلو قدر وکړئ. بیا درته وایم چې په پښتنه خاوره په ټولو وسایلو اولنی حق د پښتون دی. په ټولو سرکاري چوکو نوکرو اولنی حق د جوګه پښتون دی. د دې مطلب زموږ دا نه چې یاره بل څوک دلته د نوکرۍ یا د نور څه حق نه لري. نه، داسې نه ده. مونږه د اولنی حق خبره کوو. کله چې مونږ د اولنی حق خبره کوو نو دې مطلب دا دی چې په یو څیز اولنی حق زما دی. څنګه چې زه منم د بل په خاوره اولنی حق دغه دی. دغه شانتي دي اغیار اومني چې په پښتنه خاوره اولنی حق د پښتون دی، د پښتو ژبې دی. سوپ تنشته یو مسعود روډ دی، مسعود ګلزار وایي ډاکټر خان صاحب زه ستاسو هر یو پوسټ ستایم، ښکلی نظر لري. بله خبره دا چې موږ پښتنو کې اتفاق او اتحاد، موږ پښتانه اتفاق او اتحاد نه لرو. که موږ ټول یو لاس یو موټی شو بیا هر څه سمېږي. مسعود ګلزار مسعود گلزار سے حقیقت خو همدغه دی چې مونږه په ډېرو کمو خبرو باندې متحد یو. دا هم ډېره ده، خو مفادات چې کله منځته راشي او د مشرۍ جنگ چې کله منځته راشي نو ډېرې لارې ګودرې د خلکو نه غلطي شي. خو بیا هم کوشش کوو چې دغه جذبات یا دغه مفادات او د خواهشات د زړه نه کوز کړو، خو د بل نه هم کوشش کوو چې هغه هم دا کار وکړي نو ښه به وي. بل غلام نبي ورور دی وایي چې اولنی حق هم او اخرنی حق هم صرف د پښتون دی. غلام نبي وروره داسې ده چې کله دلته کې د کله چې به موږ سره ظلم کیږي یا زموږ حق خوړلی کیږي یا موږ سره تعصب کیږي نو نه خو چې دی نو دې خلکو ته مذهب یاد وي، نه دې خلکو ته چې دی نو انسانیت یاد وي، نه ورته د ملک هغه دغه رشته یادوي، نه ورته معاشرتي رشته یادوي. خو د بده مرغه چې کله مونږ د خپل په خپله خاوره د خپل اولني حق خبره شروع کړو نو بیا چې دی خلکو ته ارسه یاد شي. نو بخنه غواړم د دې خلکو چې دی نو همدا حالات دي، دغه ایمان دی، دغه چې دی نو خپل ځان دپاره چې څه خوښوي هغه موږ دپاره نه خوښوي. خان جعفر رور وایي چې د هندکیان ورسره شامل دي، د پنجابیانو مرستیالان دي، ځانونه د نور پښتانه کړي ورنه کړي به هم په سر شي. جعفر خان همداسې ده چې د هندکو چې د پنجابۍ نوم دی دویم نوم دی د نسلن چې دی نو دا خلک هندیان دي. زموږ مشرانو ورته ډېر ښایسته نوم ورکړی دی، هند کو وان، هند
کووان مطلب دا خلک د هندوستان دي خو په دې کې ډیر خلک زمونږ پښتانه ورګډ شوي دي خپل ژبه پرې خودې ده نو مونږه هغوی ته بیا مینت کوو چې ګورئ تاسو د خپله ژبه بیا را ویښه کوئ بیا زده کړئ او دا په چل ول ګورئ کله چې دی نو وایي چې یاره مونږه منصیري او پلانې نګړې د علاقې چې دی نو د هندکو په نوم زمونږ نه د اخیستلو کوشش کې روان دی حالانکه هندکو بله ژبه نه ده ګورئ دا پنجابي ده او په دې کې اکثر چې دی زموږ پښتانه دي دې خلکو غلط کړي دي خو په داسې طریقه په داسې چل ول دې خلکو دا زموږ خلاف ودرول او زموږ خاوره اوس ماتول غواړي بل طرف ته که تاسو وګورئ نو زمونږ په سراکۍ ژبې ویونکي ډېر خلک چې دي هغه پښتانه دي کوم چې عیسی خیل دي وغیره وغیره ډېر خلک دي ترین نیازي نو بده مرغه دغه زموږ پښتانه خپل پوی نه دي چې یاره دا څه روان دي که نه په دې ټول چل زموږ د خاورې زموږ د قوم د ماتولو دپاره شروع دی خو زموږ خپل پښتانه په دې خبره پوی نه دي دا به پویول غواړي عزیز الله وایي د ایران چین جرمني او داسې نورو ملکونو مثالونه وګورئ په خپله ژبه کې تعلیم کوي عزیز الله وروره نړۍ کې یو خو مننه چې تاسو په دې خبره ځان پوه کړی دی په نړۍ کې یوم داسې خودداره خودمختاره آزاد طریق یافته ملک نشته یا قوم نشته چې هغه په خپله خاوره خپلو بچو ته په پردۍ ژبه کې زده کړه ورکوي خو د هغې نه پورته ظلم وګوره چې په تا خو دونه ظلم روان دی چې ستا بچي ته ویلی کېږي چې ته په خپله خاوره په خپله ژبه کې زده کړه نه ورکوې که نو جرمانه به راوړې دا زده کړه نه خبرې به نه کوې که خبرې دې وکړي نو جرمانه به راوړې دا د په سړک د رخ کولو خلک دي دا دلالان دي یو ملګری دی نکایه درور چې مشر مخ په وړاندې زمونږ در سره انشاءالله ولس به راویښ کړي قربان نکایت وروره انشاءالله همداسې ده چې ولس به راویښو ملګری کوو به او پاسون ته به یې جوړو راجرګه کوو به یې پاسون ته به یې جوړو د دې نه بغیر د خپل ژوند چې دی هغه په تکلیف کې دی زه که خو زه یم که نه چې په دې خاوره دې لکه د بادشاهانو ژوند کوي د عربو نه زیات وسایل دي د پښتنو تاسو به چېرته په یو تیلو کې عربي چې دی نو په پښتنه خاوره په نوکرۍ ونه ګورئ خو دومره ډېر وسایلو باوجود زیاتر پښتانه په پنجاب او په دغه کې چې دی نو په عربو او په نور ملکونو کې څوک ډریوري کوي څوک چاکري کوي څوک څه کوي او څوک څه کوي اوس خو د بده مرغه په خپله خاوره ګورئ پښتانه چواري توپ ته مجبوره شوي دي او چواري توپ خو پرېږده د بده مرغه د ده په خاوره د ده سوپروایزر هغه غیر پښتون دی نو لږ د ظلم خو یو حد وي خو نه پوهېږم چې موږ به کله راویښېږو کوشش روان دی کوشش به کوو انشاءالله خان جعفر وایي ډاکټر خان تحریک سپینې خبرې کوي ځکه پنجابي اسټبلیشمنټ د سترګو زده دی خان جعفر وروره داسې کار دی چې سپینې خبرې به یوازې انشاءالله چې نه کوو عمل به هم پې کوو که خیري او دوی ته به د سپینو خبرو هغه عمل هم ښایو دا ټویټر دی خلکو بند کو نور سیزونه زمونږ ډېر دغه دي چې بندیزونه دي کېدای شي په دې فیسبوک هم دی بندیز ولګوي خو زمونږ چې څومره هم وسي انشاءالله پښتون به راویښو او پښتون به راجرګه کوو او پاسون ته به یې جوړو که خیري دا به خامخا یو ورځ پاسون ته جوړیږي پښتون به په دې خبره پوهیو چې پښتون ځوانه واوره په دې خاوره چې ستا یو وګړی یو ورور جوګه بېروزګاره وي د بل چا حق نشته په سرکار چوکۍ یا د بل په نوکرۍ په وسایلو اولنی حق ستا دی ستا د ګټې وټې حق اولنی ستا دی
بد مرغا وسایل ستا دي تر دې چې هغه افرادي قوت ستا دی او آباد په پنجاب دی نور خلق دي دا یو ملګری وی زابل خان وی دا کومه جرګه چې را بلل شوې ده په دې حق له تاسو څه وایست خان بابا زابل خان داسې ده چې ډېر ته نیم خبر که څوک یې مني او که نه مني خو میاشت دوه مخکې زما په خیال رای خو ما ورکړې وه خو اوسه پورې دې خلکو ته زه خو نیم خبر کیدای شي دا جرګه نه وي دا چېرته سیاسي کانفرنس وي یا د سیاسي پارټو ترمنځ چې دی هغه یو بیټک وي جرګه خو د قوم ترمنځ وي د قوم د غړو ترمنځ وي د قوم د ولس ترمنځ وي نو زه خو دې ته جرګه نشم ویلی خو بیټک کېدی شي یو سیاسي یو سیمینار کېدی شي نو یو ناسته کېدی شي جرګه خو چې دی نو دا به د ټولو پښتنو دغه چې دی نو د کوم چې دلته اوسېږي د قبیلو د مشرانو د ټولو چې کله قومي جرګه راځي نو هغه بېل شی دی هغه خو تاسو د جرګې د نوم نه لا خبر نه یې جرګه څه شی دی چې قومي جرګه وي هغه خو بیا څه بخښنه غواړم دا د جرګې نوم هسې ورکړی شوی دی کېدای شي چې دا یو سیاسي سیمینار وي دغه وي یو ناسته وي سلامونه ملګرو ویلي ملګرو ستاسو د ټولو سلامونو او مینې مننه وعلیکم السلام بیا هم درته وایم چې ویښ شئ خپل اولنی حق ثابت کړئ دا ستاسو خاوره ده په دې اولنی حق ستاسو د ژبې ستاسو د کورني معاشرتي نظام دی الله مو تل ښاد او آباد لره الله پامان